سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ 5مه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 26مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغانستان له سوریې ماته وخوړه. د 19 کلونو ځوانانو اسیا جام فوټبال غوروي سیالیو په لړ کې افغانستان له سوریې 3-1 ماتې ومنله. په 2026 شلوريز کرکټ نړیوال جام کې افغانستان له نیوزیلند، سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره په یو ګروپ کې راغلی. په دغو سیالیو کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د فبرورۍ میاشتې پر 8مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کړي. د خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ځدران ټیپبال کرکټ لیګ سیالۍ د میکایل ځدران لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې میکایل ځدران لوبډلې خپل سیالۍ ځدران کلب لوبډلې ته د 29 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې یوه ورځ یې دوام وکړ د روح الله لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه روح الله لوبډلې خپلې سیالۍ موجهای امو لوبډلې ته د 28/15 امتیازونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د نړیوال سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هند کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی روهیت شرما د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د 2026 کال شلوريز نړیوال جام لپاره سفیر وټاکل شو. نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي 2026 کال فبرورۍ میاشت کې د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیلېږي. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.